السلام علیکم مرګرو د مولانا حلیم سید هاشمی صاحب یو بل ښایسته بیان مې ته راوړی دی. ګورئ مولانا حلیم سید هاشمی صاحب دغه بیان واورئ او مخکې ورسره شیر کوي. حدیث مبارک کې راځي علي رضی الله تعالی عنہ یو ځل کور ته راغی. فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل ای فاطمه چې کله هم لاړ شم جمعه ته نبی علیه الصلاۃ والسلام چا سره خبرې نه کوي، ځان له جدا ناست او اکثر جاړي، او بیا چې د جمعات نه پاسې کور ته لاړ شي نو په کور کې هم په مصلی کښېني او جاړي، چا سره خبرې نه کوي. فاطمه چاته سوی خو نه، خو ته پرې ډېره ګرانه ته یې لوري لاړه شه تپوس دې وکړه چې دا ولې. فاطمه رضی الله تعالی عنها چې دا خبره واورېده سمدستي نبي علیه صلات وسلام له ځان راورسو. ای زما بابا په تا ولې دا هیئت دی؟ چې راله نبي علیه السلام په مصلی ناستو ژړلې، ته ولې جاړې؟ آخر وجه څه ده؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی فاطمه بچیا زه چې د معراج په شپه باندې اسمانونو ته تللی وم، الله تبارک وتعالی ما ته جنت هم ښودلی دی او ما ته جهنم هم ښودلی دی، خو ما په جهنم کې څه خلک لیدلی هغه چې را یادېږي جاړم په خپل امت نو، په دې خپل امت جاړم او دوی له بخښنه غواړم نو. ای بابا څوک دې لیدلی دي؟ ای فاطمه یو ښځه مې ولیدله په جهنم کې، یو ښځه مې ولیدله چې هغه د ژبې نه ځوړنده ده په جهنم کې، د ژبې نه ځوړنده ده او لاندې دا اور چې دی دا ورته بلیږي لکه څنګه چې سړی تیکه کوي او د اور د پاسه یې داسې ونیسي. نو ژبه څومره نازک شی دی، څومره نازک دی، ژبه کې سوری دی او د هغې نه ځوړنده او لاندې ورته اور د جهنم بلیږي، دا ورتېږي پکې داسې او په دې سر ورته ګرمې اوبه اړول شي. فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایل بابا دا څوک وه؟ دا ښځه ولې دې ګناه څه کړی و؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل ای فاطمه دا هغه ښځه ده چې د خپل خاوند سره به یې ژبه کوله، خپل خاوند سره به یې ژبه کوله، هغه ته به یې جواب ورکول، هغه ته به یې کنزل کول، هغه ته به یې په دې ژبه باندې بدې ردې ویلې، خپل خاوند ته به یې د خپلې ژبې نه تکلیف رسو. دویمه ښځه مې ولیده چې د هغې نه تېر شوم، اخوا مې بله ښځه ولیدله، بله ښځه مې ولیدله چې په دې سینو کې یو سیخ ورکړی شوی دی، په دې یوه سینه کې ورکړی شوی او په دې بله سینه کې د اخوا وتی دی، او د دغې سیخ نه بیا هغه ځوړنده ده، یعنې په جهنم کې د سینو نه ځوړنده او لاندې ورته ور د جهنم بلیږي. څومره تکلیف وي، الله دې فنا راکړي. فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایل بابا دا کومه ښځه وه د دې ګناه څه و؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل دا هغه بدبخته ښځه وه چې د خپل خاوند په بستره کې دې خیانت کړی و، د خپل خاوند په بستره کې خیانت کړی و، معنی دا دا زناکاره وه، ځان یې پاک نه و ساتلی، دا د خاوند امانت و دی د هغه سره خیانت کو، دا هغه زنانه وه. وی چې د دې نه ورتېر شوم اخوا یوه درېیمه ښځه وه، وی هغه په جهنم کې د ویښتو نه ځوړنده وه او لاندې ورته اور بلیږي او د دې دا مازغه داسې خوټ کېږي لکه څنګه چې ګرمې اوبه خوټ کېږي، کفرې کې دا مازغه داسې خوټ کېږي. فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایي بابا دا څوک و؟ وی دا هغه زنانه وه چې بازارونو ته به سرتور سر وتله، سر به یې نه پټو، سرتور سر به ګرځېدله او په بازارونو کې الله دې رحم وکړي. تاسو دې ښاریو ته خو وتې یې نه به که نه، زنانه و د لوپټو نه مفلرې رخ کړي، یا خو ورسره وي نه یا چې ورسره وي په اوږه یې اچولې، ته به وایي چې دا نارینه دی، دومره په دې ښکاري ګیشکۍ به روانه اګیشکې سر به پې پروت دا خوند کوي. نو دا هغه زنانه وه چې دا به سرتور سر ګرځېدله، خپل سر به یې د نارینهو نه پټاو. ای فاطمه بچیا چې د دې نه ورواختېدم اخوا یو بله زنانه مې ولیده، بله زنانه مې ولیدله چې هغې د خپې د سینې سره تړلي شوي دي او لاسونه یې د سر سره تړلي شوي، په جهنم کې داسې یو پنډوس کې پروت دی، داسې پرته ده. وی بابا دا څوک و؟ دا څوک و؟ وی فاطمه بچیا دا هغه زنانه وه چې دې به د پلیتۍ نه ځان زر نه پاکو، په حالت د جنابت کې به غسل به پې وخت داسې پلیته به ګرځېدله، یا به په خپله د ماهانه بیماري چې د زنانه کمی د دې نه به ورته پاکي راغلې وه بیا به یې غسل نه کو، داسې به ګرځېدله، د جنابت نه او د حیض نه به یې زر لامبل نه، مطلب دا دی چې د مونځ پاروا به یې نه کوله، سړی چې مونځ کوي خو پاکي ورته حاصلې که نه، دې به پاکي راغلې وه او ځان به یې نه پاکو، د مونځ پابندي به یې نه کوله.
وی چې دې نه ور واختېدم اخوا یو 5مه زنانه مې ولیده چې سر د خنزیر دی او ښکته بدن د خر دی. الله دې پناه راکړي. سر د خنزیر دی، نور جسم د خر دی. فاطمه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي وی د الله پیغمبره دا څوک وه؟ وی دا هغه زنانه وه چې دې به چغلي ډېره کوله، د یو خبره بل ته وړي او د بل خبره بل ته وړي. چغلي به یې ډېره کوله، غیبت به یې کو او پیغورونه به یې ډېر ورکول. دا مرض د ښځو زیات دی که نه؟ پیغور، غیبت، چغلي، دا کارونه به یې ډېر کولو. وی چې د دې نه ورتېوره شوم اخوا یو 6مه ښځه وه چې د هغې سر د سپي جوړ دی او د سپي په شانتې اوازونه وباسي په جهنم کې او دا اورې په خوله نه نوځي او ښکته ترې نوځي. وی بابا دا څوک وه؟ وی دا هغه زنانه وه چې دې به زبادنې ډېرې کولې. زبادنې چاله لږ غونته کیسه شی ورکړي سبا پې زبادنې تا ته خو ما دا شی در کړی و نو. زبادنې به یې ډېرې کولې او حسدګره وه. حسد به یې ډېر کو، ناسودي چې ورته موږ په پښتو کې وایو، او زبادنې به یې ډېرې کولې. غرض مې دا کو چې دې کې یو دا راغلی، یو پکې هغه زنانه وه چې سرتور سر به ګرځېدل او ځان به یې خلکو ته شو کو.